أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. دی آیت مبارکه کې د سود قباحت بیان کړی دی. نو فرمایي چې یمحق الله الربا، الله تعالی سود ختمی، ویربی صدقات او صدقات زیاتی. د دې یو معنی دا ده چې د الله تعالی منشا دا ده چې د مسلمانانو په معاشره کې د سود نه وي. البته د مسلمانانو په معاشره کې د صدقات ډیری، او یو معنی د دې دا ده چې الله تعالی سود چې دی د هغې انجام ختمېدلی، تاوان، نقصان، زیان، او د صدقاتو انجام چې دا زیات کېدلی، یعنی په مال کې برکت راتلل، مال سیوا کېدل. دا گویا چې د دې یو نتیجه و ظاهر عقل لی. نو ظاهر عقل خو دغه وی چې بهی په صدقې سره مال ختمیږي، کمیږي، او په سود سره سیوا کیږي. او دا دنیا الله تعالی دې له پیدا کړې ده چې عقل به یو څه وی او کیږي به د عقل نه بالکل بل شان، الټه به کیږي. مونږ ته الله تعالی وښی، نو مونږ په هغه وخت کې بیا عبرت نه حاصلو. یو سړی 8 اربه 9 اربه روپۍ راوالي واخلي، او بیا داسې تاوان وکړي چې بیا د هغه انجام ډیر ناخوښه وګرځي. د هغه دپاره بیا د قبر انتظام نه وي، د هغه د بال بچ څوک تپوس نه کوي، نو دا انجام ګرځي. حالانکه 8 اربه روپۍ دا که سړی سیزي نو هم په سیزلو به یې ستړی شي. دا الله تعالی ښیي. نو په دغه وخت کې مونږ بیا دې ته نه ګورو چې زه یو غلط کار کوم، د هغې تپوس وکړم چې دا درست دی که نه دی. نو هر کس پای کې هغه ځان شاملی، او چې کله بیا د هغې نقصان راوځي، نو بیا کله یو باندې بدنامه اړی او کله په بل باندې. نو دا خامخا د الله تعالی د عذاب سره ځان مخامخ کول دی. په دې کې چاته د ګناه کولو ضرورت نشته دی. بس دغه کم کس چې ګناه وکړي هغه ته د هغه د ګناه مطابق سزا میلاو شي. نو یو مقصد د دې آیت دغه دی. عقل خو دغه وی چې بیا په سود خو مال سیوا کیږي او په صدقه کمیږي، لیکن الله تعالی بیا وښی چې دا په سود باندې چې هغه مال سیوا کیږي د هغې څه انجام شو، او دا په صدقه چې ته وې مال کمیږي د هغې ته وګوره.
په دې طریقې سره الله تعالی خپل د وجود هغه احساس ورکوي. نو فرمایي یمحق الله الربا، الله تعالی د سود د مال نه برکت ختم کی، نو هغه ختمیږي، هغه نه پاتې کیږي. د برکت نه کیدل د دې معنی مصرفونه سیوا کیدل، د لګیدو زیګونه سیوا کیدل، لکه میډیکل باندې ضرورت راغی، تانه تحصیل کی ضرورت راشي، 1000 مسائل راشي او آغا پیسې ولګي. لکه یو کس یو افسرو، نو آغا د چانه رشوت واغستو او خډیر رشوت واغستو، چې څنګه کور ته راغی نو هغه کور والا ته آواز وکړو پلانې راشه ما یو ډیر ښه ګفټ راوړی دی. نو هغه په بره چت باندې و، نو په تادۍ سره راکوزېده، اپړو کې راتاوه شوه، چې هغه هسپتال ته یوړه، هغه ټولې پیسې په هغې ولګېدې. نو دی اوس داسې نه وایي چې بهی دا ما غلطي وکړه دا د هغې سزا وه، بلکې دی وایي ښه ده چې دا پیسې را سره وي، که نه بیا ما څه کولی، یعنې دا پیسې وي نو ولګېدې، چې دا نه وی نو چې بیا به مې څه کولی. دې ته وایي د انسان د احساس مړ کېدل، د عقل کوټه کېدل. نو فرمایي چې یمحق الله الربا، الله تعالی د سود مال چې دی دا ختمی، ویربي الصدقات، او صدقات سیوا کوي. نو صدقات چې دي د هغې د وجې نه برکت سیوا شي. الصدقه رد البلا، حدیث شریف کې راځي چې کله سړی یو صدقه کوي نو په ده باندې که چېرته څه بلا را روانه وي نو هغه صدقه د دغه بلا خولې له لاړې شي، دی د صدقې نه بچ شي. فرمایي چې د انسان په وجود کې 360 جوړونه دي، په هر جوړ باندې روزانه یوه صدقه ده، یعنی روزانه 360 صدقې که یو بنده کوي نو دی به ایله د آفت او بلا نه محفوظ وي. نو کله چې صحابه کرامو دا خبره واورېدله نو هغو عرض وکړې د الله رسوله زمون خو دومره وس طاقت نه کیږي چې 360 صدقې مونږ وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د لارې نه غنه لرې کول دا هم صدقه ده، خپل یو مسلمان ورور ته په خندا پیشانۍ سره میلاوېدل دا هم صدقه ده، په خپل کور کې په خپل ماشومانو خرچه کول دا هم صدقه ده. یعنی په دغه طریقې سره دغه بلاګانې الله تعالی ختمی. نو فرمایي چې د صدقې د وجې نه الله تعالی په مال کې برکت اچوي، د باندې چې کم د مال د لګېدلو مصرفونه را رواني هغه کمیږي، او د معیشت ماهرین وایي که یو سړی دا غواړي چې دی مالدار شي نو د مالدار کېدل لپاره دا طریقه نه ده چې ته د آمدن ذرایع سیوا کې، د انکم ذرایع سیوا کول دا ضروري نه دي، بلکې د مالدار کېدل لپاره طریقه دا ده چې ته
د صرف کولو کم ذرایع چې دا محدود کې کمی کې نو دا د مالدار کېدلو ذریعه ده او په صدقې سره دغه مصرفونه کمیږي کم زیګونو کې چې د دنه د مال لګېدلو خطرې هغه الله تعالی ختمي نو فرمای چې په صدقې سره الله تعالی مال زیاتای او په سود سره مال الله تعالی ختمي فرمای والله لا يحب كل كفار اثيم او الله تعالی نه خوښي هر ډیر کفر کون کې ډیر ګناه کون کې نو فرمای چې کفار نه مراد یا ډیر کفر کون کې دی او یا د کفار نه مراد ډیر زیات ناشکر دی دواړه معنی د دې صحیح دي یعنی الله تعالی یو کس ته مال ورکړلو د چې پای کې سود کوي سود څه ته خو چې تا چاله پیسې ورکړي او بیا پې د هغې باندې منافع غواړي نو دغه سود دی او صدقه دغه ته وایي چې ته د چا په ضرورت کې د چا سره تعاون وکړي نو فرمایي چې تاله الله تعالی مال درکو نو چې ته پای کې صدقه کې نو ته د الله تعالی د دغه مال د دغه نعمت شکر ادا کې او که تو پای کې سود کې نو ته د الله تعالی د دې نعمت ناشکری کې او ناشکری کوونکې ګناهګار د الله تعالی ناخوښه دی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات او هغه کسان چې ایمان راوړی دی او درست عمل کړی دی واقاموا الصلاة او قائمي منځونه واتوا الزکاه او زکات ورکي لهم اجرهم عند ربهم د دوی د پاره اجر دی د خپل رب سره دای د مؤمنانو صفات شروع کړل چې کم کسان مؤمنان دي نو دوی درست اعمال کوي دوی د مانزه پابندي کوي اهتمام کوي او زکات ادا کوي او د دوی د دې نیک عملونو اجر د دوی د رب سره دی ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبا سیری په دوی باندې او نبا دوی غمجن کیږي یمحق الله الربا ختمی الله تعالی سود ويربي الصدقات او زیاتې صدقې والله لا يحب كل كفار اثيم او الله تعالی نخوخی هر ډیر زیات کفر کوونکې ډیر زیات ناشکره اثیم ګناهګار ان الذين یقینا هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کړی دی واقاموا الصلاة او قائمي منځ واتوا الزکات او زکات ورکي لهم د دوی د پاره اجرهم اجر د دوی د عند ربهم د خپل رب پنځ باندې ولا خوف علیهم نبی سیر په دوی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن وي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين
برحمتك یا ارحم الراحمین.